अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी ستاسو نوم او تاسو تعلق کوم ځای نه؟ زما زیشان جهان نوم دی قمردین ګړی رنګ روډ تعلق هم دی هغه د سرات اوسي. زیشان ما ته دا وایي ماشاءالله ستاسو خو د میوزیک فیلډ انډسټري کې یو نوم و ښه سی ډي لحاظ سره یو ښه نوم و نو تاسو چېرته روکې شوي؟ بس زما والد صاحب لږ سخت طبیعت و هغه را باندې دا فن پرېښو وایي نه بیا کې نو بس ویل ټیک ته پلاره چې ته څنګه وې هغه رنګ بس صحیح ده. اوس بیا د خیره بس هغه مې کړی دی کوشش بیا راووتم نو پښتو ژبې او د پښتو هغه دپاره خدمت دپاره انشاءالله بیا امید ساتم د الله نه چې مخکې به شو. زیشان ما ته دا وایي که نه چې نننې دا هیله ټي وي چې کوم پروګرام دی دې پروګرام کې ما تاسو کومه سندرې وایي؟ دې کې خو ما یو طرز د اختر دپاره ټپې کړي دي یو مې لوبه ویلې ده یو طرز ټپې مې ځان ساتو چې الله پاک هم بس مخکې بوځي. ما ډېرې کیسټې کړي 25 سال عمر کې ما پیرنۍ بم راغلی او بیا ډېرې بم ما کړي دي ناز اقبال خور سره د نورو لکانو سره جنازو سره بیا پکې زه غیب شوم دا اته کاله ما دا فن ونه کړم بس بیا اوس راووتو امید د ربه ساتو شي الله پاک هم مخکې کړي. زیشان تاسو چا کلام ویلی دی؟ ما خو الګ الګ کلامونه ویلي لکه پیرنۍ شی ما دا ډېر مشهور و که د یو قبر نه بل ته سړی تلی شوې دا ما ویلي ډېر شیونه مې ویلي لکه د یو شاعر د بل شاعر سندرې داسې کم سندره دی چې دا ټول نه خوښ و ستاسو زړه نه ویلي دي؟ بس خو زما رحمان نبا یو کلام دی دغه یار دی دغه یار دی دغه ګل دی دغه خار دی رحمان نبا کلامونه زما ډېر زیات خوښ ډېر. اور زیشان د هیله ټي وي دې چې کوم پروګرام سٹارټ کړی دی د پښتنو سندرو لپاره نو دې کاویش له څنګه ګوري تاسو؟ نو بس ښه ګورو ورته جي دا دوی موږ دپاره دومره دغه وکړو موږ نه دومره د ګانیو کې نو بس دې موږ شکریا ادا کوو او الله پاک دې وکړي چې دا مخکې شي دا چې نه مو موږ هم مخکې شو امید د ربه ساتو چې الله پاک به مخکې کړي. څومره مسافرونه دي په کم ملکونو کې دي الله پاک ته خوشحاله او باد ساتي او دا موږ چې څه کړي دا موږ د دې ورونو د مسافرو دپاره کړي دي عوامو دپاره هم کړي امید د ربه ساتو چې دې به خوښېږي انشاءالله او دې بیا موږ ته کال مال کوي ګپ شپ په لګو سره یو بل سره انشاءالله. ډېره مننه زیشان ډېر